نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. د تمام انسانیت د دنیا او د آخرت کامیابی په اتباع د محمد صلی الله علیه وسلم کې منحصره ده او د عمل صالح د قبولیت د فاره الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع شرط کړی ده. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے د ایمان والاو د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوئ. ولا تبطلوا اعمالکم او مبربادوئ خپل اعمال. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هر هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو تراوړي دي فخذوه هغه واخلئ، عمل فی وکئ. وما نهاكم عنه فانتهوا او د څه نه مو چې منع کوي نو د هغې نه منع شئ. د دې آیاتونو نه معلومه شوله چې هر یو نیک عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه فکی موجود نی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابر نی دغه عمل باطل. نو د دې وجنه چې اودس یو مهم عبادت ده، عظیم عبادت ده، د مون صحت دا په دې باندې بنا ده. کله چې اودس صحیح نه کومندار څومره صحیح وکړي شي خو صحیح نه ده، ځکه اودس صحیح نه دی شوی. نو دی وجینا موږ د ډېر کم علم مطابق په دې موضوع کې شروع وکړه او د اخلاص په موضوع باندې موږ په دې ځای اکتفا وکړه د صحابه او آثار د اخلاص په باره کې. ان شاء الله بل موقع کې باغه بیان کو. د بعضی ملګرو مشوره وا چې د اودس شرعي طریقه موږ ته بیان. نو اول ز د الله په دربار کې سوال کوم چې اول ماته او به هر اوریدون کې ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دا زموږ د ټولو لپاره په دنیا او آخرت کې ذریعہ د فلاح او د نجات وګرځي. د اودس فضیلت د دې په باره کې ډیر احادیث راغلي دي. دغه احادیث دلیل دی په دې خبره باندې چې اودس یو عظیم عبادت دی. نو یو څو مختصر احادیث هغه من ذکر کو ان شاء الله. اول فضیلت د اودس دا دی، د ټولو نه لوی فضیلت، د ټولو نه زیات فضیلت د اودس دا دی چې الله رب العالمین بغیر د اودس نه منځ نه قبلای. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول. نقبلیږي منځ بغیر د اودس نه، ولا صدقة من غلول او نقبلیږي صدقه من غلول د حرام مال نه، چې مال دی په سود ګټلای، په حرامه طریقه دی ګټلای، په ناروا طریقه دی ګټلای او به ته صدقې ورکې، دا صدقې الله نه قبلای.